د شیخ زاید پوهنتون د مطبوعاتو او عامه اړیکو امیر عبدالرحیم حاتف ویل د تیر په پرتله ورځ تر بلې د یاد اکاډمیک مرکز خدماتو او لاسته راوړنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. شیخ زاید پوهنتون د خپلو بشري قواو پر مټ باندې په تیر کال کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا چې موږ ته کومه بودیجه راکړل شوې وه 4.15 سلنه موږ دغه بودیجه مصرف کړې ده او اماراتي خزانې ته مو د پوهنتون له درکه 8,922,206 افغانۍ جمع کړي دي چې د تیر کال په نسبت باندې ډیر زیات لاسته راوړنه د پوهنتون د 15 هغو ادارو په قطار کې شیخ زاید په تیر کال کې راغی چې زیات عواید د دولت خزانې ته جمع کړي وو. د زیاته کړه د محصلینو فکري رغښت ملي سمپوزیم ترسره کول چې 15 څېړنیزې مقالې پکې وړاندې شوې، د استادانو ظرفیت لوړولو برنامې او محصلینو ته د عملي زده کړو تر ډیره بریده امکانات برابر شوي. همداشان په تیر کال کې د علمي چارو معاونیت لخوا 19 استادان د ماسترا او د دکتورا زده کړو لپاره په داخل او خارج کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه او دوی ولیږل شول. همداشان په تیر کال کې 22 نوي استادان مقرر شو او د دې ترڅنګ 50 استادانو تربیات ترسره کړي دي. خوشبختانه به وایم چې په راتلونکي کال کې به انشاءالله شیخ زاید پوهنتون د ماستري برنامو څخه برخمن شي چې په 1402 کال کې د علمي معاونیت په اساس باندې د 3 ماسترو برنامو په پروپوزل باندې کار وشو. تر نهایي باندې دغه کارونه بشپړ شوي دي. د شریعت او ادبیات او د حقوقو په برخه کې به انشاءالله په 1403 کال کې شیخ زاید پوهنتون د ماستري برنامې ولري. همداشان شیخ زاید پوهنتون په تیر کال کې په تیر وختونو کې 4 شپنۍ برنامې درلودې چې د همدغه لارې محصلینو زده کړې حاصلولې. خوشبختانه په 1402 کال کې 2 نورې شپنۍ برنامې ایجاد شوې چې د کمپیوټر ساینس او د شریعتو په برخه کې دي. د غرض نوموړي زیاته کړه تدریسي روغتون په لوړو طبي او مجهزو وسایلو سمبال دی چې د عملي زده کړو ترڅنګ د سیمې په لسګونه بېوزله ناروغانو تداوي او درملنه هم شوي. 248 طبي پرسونل پر مټ باندې په تیر کال کې 15,610 او پی ډي ناروغان تداوي شوي دي چې هر ورځ په اوسط ډول باندې 320 ناروغان تداوي شوي دي په تیر کال کې. همداشان 4,993 داخل بستر یا آی پی ډي ناروغان تداوي شوي دي چې له پوره صحت موندلو وروسته دوی رخصت شوي دي. په تیر کال کې 1,956 بلابل لابراتواري معاینات ترسره شوي دي چې د تیر کال په نسبت باندې زیاته سلنه کوي. 2052 ولادتونه ترسره شوي دي په نسایي برخه کې چې هر ورځ په اوسط ډول باندې له 3 څخه 6 ولادتونه کیږي. لله الحمد نور برخو د فعالیتو ترڅنګ په تدریسي روغتون کې تیر کال کې د غاښونو څانګه فعاله شوه چې ولس به خدمات ترسره کوي. زیات پوهنتون محصلینو ډاډ څرګند کړ چې په 1403 کال کې به د شیخ زاید پوهنتون خدمات لا بهتر او غوره والی ومومي او هم به د ماسترۍ برنامې پراخې شي. هیره د نوي چې په یاد پوهنتون کې د 8 پوهنځیو ودانۍ د ترمیم چارې هم دوام لري.